اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربان رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ دستی کورس باندې پیل وکړم د هغې څخه دوهم درس د کمپیوټر اساسات پنځم موضوع د کمپیوټر استعمال نن سبا په دې ډیجیټل نړۍ یا ډیجیټل ایرا کې کمپیوټر درلودل یا ورڅخه استفاده کول دا یوه اساسي برخه ده ځکه چې هغه کارونه به چې خلکو په ورځو او میاشتو کې کول او کمپیوټر یې په ساعتونو کې کوي یعنې مخته به چې کوم کورونه به کړو ته په یوه اداره کې په هغې به تو چې کوم کور کړو پر مثال په لاس باندې به لیکنه کوله نو چې په لاس باندې کومه لیکنه کوله نو ته به نه شوې کولی دا هغه لیکنه تو صفا کړې وای روغه دې کړې وای که نه په کام تونه به وخت نیولی ځکه چې که ته چېرته په لوس باندې کومه لیکنه کوې او بیا کوې خو پایله ورسره به نه وي یا ته مخذبات کوې کوم مخذبات چې ته کوې پر د مثال مکتب کې میاشت پوره شوله په دغې میاشت کې استادانو مشات دي مامورین مشات دي او دغه مکتب د کوم چې دي د ساتونکو مشات دي نو دا چې د ټول دغه پرته یو ته محاسبه کې دا کې بعضې بغیر حاضر شوي استادونه بغیر حاضر شوي وي حاضري ته نه وبوسئ حاضري ته نه وبوسئ حاضرو کسانو ته معاش ورکوئ د حاضرو کس غیر حاضري ته نه وبوسئ چې کوم قسمه غیر حاضر وي هغه نه بعد حاضرو کسانو ته مشات ورکوي دا چې برابروي نو ته د هغه ته به زر نه شي کړی مجبور یې دا من 250 کسان مصروف شي ای په کمپیوټر کې په ایکسل شیټ کې ته یو شیټ ورته جوړ کړه په شیټ خالي یو استاد نوم ورکوه یو استاد نوم ورته ویلي صرف معاش ورکړه د معاش ته مکمل معلومات درکوي چې دا استادونه حاضر دومره غیر حاضر او د زیرو ورځو پیسې باید ته معلومې کړي چې د زیرو ورځو دومره پیسې دي د غیر زیرو ورځو دومره پیسې چې ات نه کاټ کوي داسې نور ځکه چې کمپیوټر خو هر اسوم کړی دي کمپیوټر په دې ډیجیټل نړۍ کې داسې شی شولو چې ټول دنیو نه یو جال جوړ کړی دی انټرنټ په ذریعه وصل کا ته په افغانستان یا خوست کې نوسوي نو ته مثال په خارج ملکونو کې هر چا سره پوهېدلی شي یا مسنجر په ذریعه یا وټساپ په ذریعه یا وایبر په ذریعه سکایپ په ذریعه باندې ته کولی شي چې په کور کې په ورزش راوګي نو دوی وایي چې کمپیوټر هغه مخکې به تو چې بهر ته د ډیجیټل نړۍ نه وه مثل کمپیوټر نه و یا به دې په چوټي لیکنه یا به دې په ټایپ باندې ریکارډ کولو ټایپینګ ریکارډ وکړو ریکارډ کومه کیسټ چې به اپ د لیکله بهر نه کیسټ خو ته چې رسیدا په زمان کې به نو خامخا جانه په رسیدو نو 2 3 5 ورځې به تېر کله به هغې مربوطاتو ته ورسېدو هغه کیسټ وغوله چوټي وکته بیا چې ته چوټي ورلېږله نو خامخا نو زه خو یې قز نستو کاستي نه که نه څه وخت بعد به چې کوم نفر راتلو کوم مسافر راتلو هغې وطن ته کلي قوم ته نه بعد به په هغې چوټي لیکلې وه یا کیسټ ورکوله معلومات په مثال 2 3 5 کال بعد په دې ته معلومات ورسېدل که خبر داسې دو نن سبا د ډیجیټل نړۍ په ذریعه باندې خبره کوم سره دی لو بیا دې نه چې ته میلاټونو اکاونټونو کې وایس میسج وکړه ټیکس میسج وکړه کال وکړه ویډیو کال وکړه په ثانیو میلاټونو کې ته ټول هغه د میاشتو میاشتو په ځینې میلاټونو کې غلطولی شي مقصد کمپیوټر په ذریعه باندې د هر څه کوي کمپیوټر زیات او مهم استعمال وړاندې ډول دی مهمه ډیټا یې له ځان سره ساتي د کمپیوټر په واسطه موږ د ټولې نړۍ سره ارتباط ساتلی شو د تعلیمي او علمي اهدافو لپاره استعمالولی شو اداري کارونو اول ډېر مهمه ډیټا له ځان سره ساتي سره کم ته کمپیوټر هارډ ډسک لري کوم معلومات چې پکې ساتلي وي یا ته هغه معلومات په دې هارډ ډسک ساتل شوي وي چې وایرس یې نه ولوي نه خراب نه شي په کالونو او د کمپیوټر کې پراته وي خرابېږي نه کمپیوټر په واسطه ټولې نړۍ سره ارتباط ساتلی شو لکه ما ته خبره مې ته وکړله چې کمپیوټر په ذریعه انټرنټ ته وصل دی ورځ باید په دوبۍ کې دی وټساپ له لارې ویډیو کال وکړه یا ویډیو کال وکړه مستقیما وصل کېږي په سیکنډونو کې یک ګنټې جامه ورسره که ویډیو کال دې وکړو دا به ونې تو به ویني که اډیو کال دې وکړو مثال سره راګېدا شي
او چې ما ته خبره ته وخت چټي لګلا یا د کیسټ لګلا اپ وجه ته رسیدا ما کو بيزو ته لاس ورځ وته یا کله ورځ دی چې ته زو ورلو ما کو بيزو فکر میاشته وته ځکه چې کیم نه فر وجه نه رسلو اخذ موزه نشو لګنا دا جو خامخا چې عربونه په خاف چې عرب تاسو کولل یو کول بنت ورو یو دوا درې پنځه ان تر نو لاس کول برا وخت تر کړه کسانو تر ورو نو خامخا چې سوبر لو یا پیزم یا چې فکر مې شکل باندې هغه ته کې سړ ورته کو ته معلومات رسېدل نو نن سبا د ډیجیټل نړۍ کې چې انټرنیټ په ذریعه باندې هر څه ملتونو چې کنټرول درو د تعلیمي او علمي اهداف لپاره استعمال شو سره کم ده ما ته وته کیم نوٹ یا کیم کتاب د چل وسلو بازار کې بازار ته بدله بازار کې کتابتون نه یا په کاریا کتاب راخیسو یا په اخیستو کنه نو بیا ود راوړو بیا ود وسلو نن سبا ته هغه کتاب په پی ډي اف شکل باندې کمپیوټر ته واچوه نو کوم خوجم لري نو کوم وزن لري په کمپیوټر کې په هر ځای کې په کمپیوټر سکرین په مخ قطع شي مختلف کولای شي او دا دی علمي اهدافو لپاره استعمال شوی بل دا چې ته مخته د کنه پلوز کا صفه مونږ دا چې پلوز کې خامخا غلطي پکې وي اثر صفحې بنوي سړی ویږي نه چاول ولي هغه په کمپیوټر ته کنه وکړه سړی ویږي چې نو لوسته وي نو هغه لیکل لوستل شي اداري کارونو لپاره استعمالول شو اداري کارونو لپاره مخاطبات به کولای شو په اداره کې چې ما ته خبره ته وړه کنه چې مخاطبات به کولای شي په اداره کې مثال دی خبرې مکتوبونه ولیکل شي مخاطبات به کولای شي زه ډېر کورونه چې په اداري کورونه چې زه په اداره پورې مربوط کورونه ټول کولای شي یعنې منیجمنټ کولای شي قام مدیریت کوي یو کال تاسو هم لیکنه کوي هم مکتوبونه ولیکي هم مخاطبات کوي او داسې نور په دولتي بخش سکتور کې استعمالول شو دولتي بخش خبره مثل دولتي اداراتو په اداره کې مثل کمپیوټر کولای کې مخاطبات پوښي ریکارډونه پوښي او لیکنه پوښي د دولتي اداراتو کې هم دولتي بخش سکتور کې استعمالول شو په دولتي برخه کې استعمالول شو په ورزشي کارونو کې هم استعمالول شو لکه فقط د کرکټ یا کوم لوبه چې په وځه کې روانه وي میچ وي ته کور کې ټي وي سکرین ته نو ساده کې د کمپیوټر فورمات هغه معلومات چې کرکټ میچ وي دومره منډې شوي او بل نشول ته سکرین په مخ باندې ښکاره کېږي دا د کمپیوټر وجه ته کنه تو ورزشي کورونه په ټول کې نه استعمالېږي هذه معلومات کې خارجي تو د انټرنیټ په ذریعه کمرو په ذریعه د ټي وي سکرین ته یا د کمپیوټر سکرین ته کور ته رسېږي مطبوعات کې استعمالول مطبوعات کې نوې مثال لوحې دي پوسټر جوړېږي لوحې جوړېږي او کوم نشرات شي عکسونه پکې جوړېږي دا مطبوعات کنه په دې کې استعمالېږي یا مثال کې په دې کمپیوټر په ذریعه باندې مثال میډیا دو خبريال کوم راپور لیکي په شریکه کمپیوټر لیکي زه اجازه پاوي مطبوعات کې هم استعمال ساتيري لپاره هم استعمالول شوی شپږم درس شپږم موضوع کمپیوټرونه د اندازو سرعت یعنی تیزوالی توانایي قوت او نظر په څلورو برخو ویشل شوي دي لومړی سوپر کمپیوټر دوهم مین فریم کمپیوټر دریم مینی کمپیوټر څلورم مایکرو کمپیوټر موضوع سوپر کمپیوټر هغه کمپیوټرونو ته ویل کېږي چې ډېر غټ زیات تیز او زیات قیمتي دي او دا کمپیوټرونه د مغلقو یا سختو محاسباتو لپاره کارول کېږي چې په یو ثانیه یا سیکنډ کې زیات معلومات پروسس کوي او تر زرهاو پورې پروسیسرونه یعنې پروسیسرز لري دا کمپیوټرونه په ساینسي او انجینري اپلیکیشنونو لکه د هوا حالاتو پیشبیني او اتومي انرژۍ په تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي یا چې د سوپر کمپیوټر چې دی که نه سوپر کمپیوټر ځکه سوپر کمپیوټر مثال د نوم نه پاته لګېږي چې دا سوپر مضبوط تیز قوي کمپیوټر دی دا کمپیوټر چې دی تر زرهاو پورې پروسیسر لري په ساینسي او انجینري اپلیکیشنونو کې کار کوي لکه ته د هوا حالات معلومولی شي
اتومي انرژي په تحقیقاتو کې استعمالیږي په مغلقو مخاطباتو په مغلقو کارونو کې چې هغه مثال فل کمپیوټر نه ځای کولی شي زیات یوزر استعمالولی شي مثال د یوه کمپیوټر ته زیات یوزر د سرور په ذریعه مثال کنیکټ وصل کېدلی شي دا اپلیکیشن مثال داسې اپلیکیشن داسې سافټویر چې مثال بل کمپیوټر نه شي چلولی که نه لکه زه یو مثال د داسې غټ سافټویر چې وي چې بل کمپیوټر نه دی چلولی شي او دا په هغه دولتي اداراتو کې استعمالیږي له ما خبره مې ته وړه که نه ځکه چې په غاړو غاړو کمپنیانو کې استعمالیږي لومړی ځل لپاره په 1900 کال کې د ریګر کري په واسطه رامنځته شو سوپر کمپیوټر لومړی ځل لپاره د ریګر کري په سره په 1999 کال کې رامنځته شو دا موضوع مین فریم کمپیوټر هغه کمپیوټرونه دي چې د سوپر کمپیوټرونو څخه کوچنی او نسبت نور کمپیوټرونو ته غټ کمپیوټرونه دي او په 1999 کال کې جوړ شوي لیکن د سوپر کمپیوټرونو په شان تیز کار نه کوي او نوموړي کمپیوټرونه هم زیات قیمتي کمپیوټرونه دي هم زیات ځای ته ضرورت لري او په دغه کمپیوټرونو باندې یو وخت کې 100 نه تر 1000 نفرو پورې کار کوي او زیات معلومات ساتلو وړتیا لري او هم لوی مخاطبات وړتیا لري دا کمپیوټرونه په دولتي اداراتو بانکونو او داسې نورو لوی اداراتو کې استعمالیږي مین کمپیوټر سوپر کمپیوټر کوچنی کمپیوټر دی خو دومره کوچنی نه دی لکه دا هغه سرور دی یو کمپیوټر د سرور وضع کې موجود دی دلته په سلګونو زرګونو یوزر د استعمالوي د بیل ګیټ کمپنۍ یو د مایکروسافټ کمپنۍ دو یا داسې مثال لیکو زه مثال لیکو فیسبوک رامنځته شوی دی ټویټر رامنځته شوی هر کمپنۍ چې رامنځته شوې دا خو یوزر چې کنیکټ کېږي چې فیسبوک استعمالوي یا مسنجر استعمالوي یا واتساپ استعمالوي که نه دا خو مستقیما د اوس فیسبوک دا په چا مربوط د مارک زوکربرګ رامنځته کړی دی چې یونایټډ سټیټ امریکا کې دی دا د کې دی دا اذن اداره کوي دا من فریم کمپیوټر استعمالوي من فریم کمپیوټر دغه چې په زرګونو میلیارد زر دی وصل کېږي نو دې لپاره خو د کمزوري کمپیوټر نه جوړېږي که نه نوه موضوع مینی کمپیوټر هغه کمپیوټرونه دي چې د نورو کمپیوټرونو په شان کار ترسره کوي په 1980 کال کې جوړ شوي دي او په یو وخت کې زیات استعمالوونکي د یوزر توان یا قوت لري نوموړي کمپیوټرونه زیات پروسیسرونو پروسیسر سیستم لري او د نورو کمپیوټرونو هم کوچني دي یعنې هغه کمپیوټرونه چې د نورو کمپیوټر په شان کار کوي 1980 کال کې رامنځته شوي دي دا کمپیوټر رامنځته شوی دی زیاتو یوزرو استعمالوونکو وړتیا لري قوي دي نوی کمپیوټر زیات پروسیسر نه لري خو د سوپر او د نورو کمپیوټرونو څخه کوچني هم دي بل لسمه موضوع مایکرو کمپیوټر ته خاص کمپیوټر هم ویل کېږي په 1980 کال کې جوړ شوي دي دا کمپیوټرونه د خاص اهدافو لپاره کارول کېدل او نوموړي کمپیوټرونه د خاص اهدافو لپاره کارول کېدل او نوموړي کمپیوټرونه صرف د یو نفر استعمالولی شو لکه ډیسکټاپ کمپیوټر او لپټاپ کمپیوټر لکه مایکرو کمپیوټر خو د نوم نه معلومیږي وړه کمپیوټر دی هغه کمپیوټرونه دي چې فیس مې ته وښالو لکه ډیسکټاپ کمپیوټر دی یو نفر استعمالوي لپټاپ دی یو نفر لکه اوس دا لکه یو کس استعمالوي یک شخصي کمپیوټر دی چې خپل شخصي اهدافو لپاره استعمالوي ته مایکرو کمپیوټر لیکي او دا هغه کمپیوټرونه د خاصو کارونو لپاره استعمالېږي لکه اداري او شخصي کارونه اداري کارونه په کړای شي شخصي کارونه په کړای شي یولسمه موضوع د کمپیوټر ګټې او نواقص د کمپیوټر ګټې یعنې دا په دنیا کې هر شی داسې نه شته چې هم ګټه لري هم تاوان لري هر شی ګټه یې شته نواقص تاوان هم لري ځکه دا شی په دنیا کې رامنځته شوي دي خامخا لکه چې شپه ورځ شته شپه شته لمر شته سپوږمۍ شته لکه هر متضاد لري داسې کمپیوټر هم ګټې شته هم نواقص شته اوس د هغه څخه تیز کار کول لکه مغلقې یعنې سختې محاسبې چې موږ او تاسې په زیات وخت کې نشو کولی کمپیوټر لکه مخته خبرې ته وکړله چې په یوه اداره کې
که چېرته ته د هغې ادارې مامورینو ادارې ساتونکو د هغه ته معاشات حساب کې دا کې بعضې مامور یا مدیر غیر حاضر وي څو ورځې غیر حاضر دی څه ورځې دی یو ورته به د هغې معاش معلوموي بیا به د هغه حاضرې ورځې معلوموي بیا به غیر حاضرې ورځې معلوموي که نه بیا به د حاضرې ورځو غیر حاضرې ورځې وباسي بیا هغې نه بعد د حاضرې ورځو معاش پیسې کوي دا هغه خبره په ویډیو کېږي چې ته دا په لاس دا مخه که دا ته نشه کړی استاد معلمي معاش ته ولیکه په خپله کمپیوټر اخته وي هغه غیر حاضرې ورځې نه لرې کوي حاضرې ورځې پرېږدي او هر سره بوسي او استاد یا د هغې ادارې مامور معاش معلوموي چې د هغې د معاش تعیین په کم وخت کې ټول مخالفت سرته رسوي نوم ورکوه معاش ورکوه هر څه دی پخپله کوي دویم د دقت یعنې کارونه سم او صفا دي کمپیوټر چې څومره لیکنه وکړي یعنې خلوص لیکنه وکړه دقیقه به نه وي صفا به نه وي خامخا به اشتباه به کوي او کمپیوټر دا غلطي نه کوي دریم زیات معلومات ذخیره کول یعنې کمپیوټر ته څومره معلومات اچوي دی ذخیره کوي لکه هارډ ډسک لري د 500 جی بي 900 2 ټي بي پورې څلورم قسم کارونه پرې کولی شو هر قسم کمپیوټر باندې مخاطبات به کړای شي لیکنې به کړای شي او نقشې به جوړولی شي عکسونه به جوړولی شي او غیره وسایل معلومات پکې ساتل کېږي نه سیکیورټي کوي دو سمونه کمپیوټر دی معلومات کمپیوټر دی تو کوم څه تللی پاسورډ ورکا یوزر څنګه پاسورډ ورکړلو پاسورډ کې ته منی مې اکول ته منی بچا ولې نه وي په لپاره څه شپږم موضوع شپږم اتومات کار کول اتوماتیک کار کول سمونه چې کمپیوټر په اتومات راځي کور کوي سره کوم ته تو په کمپیوټر کې لکه مخته مې د اکسل شیټ مثال ورکړلو اکسل شیټ کې اکسل شیټ جوړ دی یو قلم جوړ دی شو خالی عدد داخله وا مار داخل کا بده خبرته ولیکه ډایرکټ په اتومات ډول سره کې خو ځل کوي چې دا دمر شو یعنی اتومات غزه کوي اتومات کارونه خو زه کته چې کمپیوټر اتومات کارونه کولای شي نو کیس بیکاری یعنی مخکې به چې یو کار په څو نفرو کېدو اوس هغه کار کمپیوټر ته یو ناس ترسره کوي دغه د محتوا کمپیوټر په یوه اداره کې به لکه اوس محتوا هغه مثال بیا ته ورکوي لکه محتوا چې یوه اداره کې چې اوس مخته دوی چې استادونه معاشات معلومول یا اداري مامور د معاشات معلومول حاضر غیر حاضر او تاسو رسمیات دي دا کې خصوص مثال ساتر ولا درې ولا دا معلومول او مثال دې برخه ونه په نو کنه دا خامخا دا بیا خامخا نو دا که به د ونه پر کور نو خامخا دغې پروسه کې به 315 ان تر لاسو پورې قسم مصرف وي د چا به حاضر قسم باندې چا به غیر حاضر معلومول چا به معاشات ورکول نو دا اوس کمپیوټر ناس نه پرګوي نو کمپیوټر ته نوست دی خالی او دا په یوه اکسکلوسیو نه هر څه کوي استاد معلوم دی یا اداري مامور معلوم دی چې احمد دی احمد څو معاش ته مثلا 1000 افغانۍ معاش ته انټر د اکسل شیټ کې د اکسل شیټ کې د فارمولو په مټ سره په دغه ریپې سره د غیر حاضر ورځو په د غیر حاضر ګنډو وسی او په کې مانده دغه چې د مامور په دا میاشت کې دوه معاش پاتې شو نو په دغه دویم سیخي مشکلات یعنی کمپیوټر سیخي مشکلات لکه ملا درد معدې مشکلات سترګو مشکلات او نور کمپیوټر دی او کمپیوټر خو ته نو سوی معده د خرافي کې ورزش نشي سترګو نظر خرافي اکثره چې کوم کمپیوټر کارون دی په اداره کې یا چشمه بچولې سترګو نظر کې مشکل لري ملي خوږي او معدې خرابې دي دا نور مشکلات مو وخت شي کله مرزه مې وخت شي دا کمپیوټر ته لغه نو سوی نو چې چیرته ګرځنده سیار نفر او چیرته کمپیوټر 10 نفر دا سیار نفر په صحت برابر د ورزش دی په لوړ ټیټو ځایو کې شنه ساخي ویني او بو ویني یو شبه د دې ساخي پراخه وي ا کمپیوټر ته چې صرف کمپیوټر ته دا غوي سروکار وي نو د کمپیوټر کار په کام کې نظر هم د سر نظر هم د لوسر کوي د نور دریم سایبري جرایم
یا سایبر کرایم د کمپیوټر ته غلا هیکینګ د جنایي فعالیتونو پراخه لړۍ ده چې دا سایبر جرایم څه ته وایي ولې دا وپېژنې د جنایي فعالیتونو پراخه لړۍ ده چې د ډیجیټل وسایلو او یا شبکو په کارولو سره ترسره کیږي په دې جرمونو کې د ټکنالوژۍ کارول د درغلیو د هویت غلا د معلوماتو سرغړونې کمپیوټر وایرسونه درغلي او په نور ناوړه کړنو کې پراخ لاس لرل شامل دي او داسې نور. څلورم غلط استعمال کمپیوټر موبایل فون هر ځای چې مته چې هم سم استعمالول شي غلط استعمال څه معنا کمپیوټر د غلط فلمونه په کتل غلط عکسونه په کتل او داسې نور مثال دا چې دی د غلط استعمال شو کنه مثال په مصروف وخت کې چې مثال ته بل کوی ته په دا کمپیوټر وخت ضایع کوي دا مثال د خبرې وخت ضایع شو دا غلط استعمال شو کنه داسې نور دا وخت د الموزه د ځان شو د علامت کمپیوټر ته نوسي اجازه مونږ پرېږدئ چې ما ته لونه شي دا غلط استعمال شو کنه. پنځم غلط معلومات خپرول کمپیوټر دی انټرنیټ ته وصل دی په دې باندې ته لګیا یې چې مثال په فلاني ولایت کې داسې وشول داسې کې داسې وشول خو هغه که شوي نه وي ډار اچول پکې یعنې یو څه شوي نه وي ته غلط پرته لګوي. دولسم کمپیوټرونه په څلورو برخو ویشل شوي دي. اول هارډویر دویم سافټویر دریم پرایم ویر څلورم پیپل ویر. دولسم موضوع اول درس هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په سترګو لیدل کېږي او هم لمس کېږي. عبارت له هارډویر څخه یا د کمپیوټر هغه ظاهري جسم چې په سترګو د لیدو او لمس کېدو وړتیا وړ وي عبارت له هارډویر څخه لکه ماوس کیبورډ او داسې نور. هارډویر هغه ده چې په سترګو لیدل کېږي هم لمس کېږي لکه ماوس شو کیبورډ شو سپیکر شو پرنټر شو او داسې نور. دویم دولسمه موضوع دویم درس سافټویر د کمپیوټر هغه په سترګو لیدونکي او نه لمس کېدونکي برخه یا بخش دی چې کمپیوټر ته هدایات یا لارښوونې ورکوي او عبارت له سافټویر څخه یا کمپیوټر هغه سافټویرونه چې په سترګو لیدل کېږي او لمس کېږي نه عبارت له سافټویر څخه لکه وینډوز او بسرکونه. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه او لکه وینډوز اپس پروګرام وغیره او داسې نور. دولسمه موضوع دریم درس فریم ویر هغه سافټویرونه دي چې په سترګو لیدل کېږي او لمس کېږي نه په کمپیوټر کې د کمپنۍ لخوا تیار نصب یا اچول شوي وي د خاصو ماشینونو په واسطه لکه بایوس او داسې نور. فریم ویر سافټویر په منځ کې نور کوم فرق نشته. سافټویر په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه فریم ویر په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه خو سافټویر د وینډوز په کولو سره منځ سي پر سافټویر د ځای انسټال کېږي ډیلیټ کېږي ریموو کېږي منځه سي وایرس یې وایي. او فریم ویر دا سافټویر دی چې کمپنۍ لخوا د خاص ماشینونو په ذریعه په کمپیوټر کې نصب شوی وي چې د وینډوز په کولو د منځه نه سي انسټال کېږي نه ډیلیټ کېږي نه فارمټ کېږي نه وایرس یې نه وایي. او دا شی هغه ده که ته کمپیوټر هره وینډو وکړي نوی وینډوز وکړه هر شی پکې موجود وي منځه سي نه او کمپیوټر که ته وینډوز سافټویر د منځه سي او فریم ویر د منځه نه سي. دولسمه موضوع څلورم درس پیپل ویر هغه ته وایي چې څوک کمپیوټر استعمالوي یعنې لیکل محاسبات طرحه یا ډیزاین او داسې نور فکر کوي هغه ته پیپل ویر ویل کېږي. بیا په کمپیوټر باندې کار کوونکي ته پیپل ویر کېږي لکه ته په خپل کمپیوټر ته نو ته اپریټر یې ته کار پکې ته چاته پکې ته پیپل ویر یې. دیارلسم موضوع هارډویر د کمپیوټر ټولو ظاهري فرضو څخه عبارت ده یا د کمپیوټر ټولو ظاهري فرضیات چې په سترګو لیدل کېږي او لمس کېږي عبارت ده له هارډویر څخه لکه کیبورډ ماوس مانیټر او داسې نور. هماغه خبره وي په هارډویر د کمپیوټر هغه برخه چې سترګو لیدل کېږي هم لمس کېږي ماوس کیبورډ مانیټر او داسې نور دي. هارډویرونه په لاندې برخو ویشل شوي دي. اول دی انپوټ ډیوایس دویم دی پروسیسینګ ډیوایس دریم دی سټوریج ډیوایس څلورم دی
آوټپوټ ډیوایس. دریمه موضوع اول درس داخلي آلې یا اسباب انپوټ ډیوایس. داخلي آلې د کمپیوټر داخلي آلې یعنې انپوټ ډیوایس هغه آلو ته ویل کېږي چې د هغې په واسطه معلومات یعنې ډیټا کمپیوټر ته داخلي کړي لکه کیبورډ، موس، سکینر او داسې نور. داخلي آلې کمپیوټر، موس ده، سکینر ده، سپیکر ده، هیډفون ده. مثال څومره چې کمپیوټر ته معلومات داخلوي د په خپله شی داخلي آلو ته ویل کېږي یعنې انپوټ ډیوایس ویل کېږي. هر هغه ډله چې کمپیوټر ته معلومات داخلوي هغې ته داخلي آلې ویل کېږي. 14مه موضوع دویم درس مرکزي پروسس آله یا سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ ډیوایس. دا کې د سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ باندې شی خو دا کې خبره کمپیوټر لپاره د داخلېدونکو آلې دي که نه آلو دپاره ډیوایس استعمال کړي دي. په دې خاطر باندې دا یونټ خو واخې ته ځکه نه ته ډیوایس ته سنټرل پروسیسینګ ډیوایس هم سی پی یو د سنټرل پروسیسینګ ډیوایس هم ویل کېږي. سی پی یو د کمپیوټر مغزو یا دماغ په نوم سره هم ده. کومې لارښوونې یا هدایات چې کمپیوټر ته د کمپیوټر د استعمالوونکي یعنې یوزر لخوا ورکول کېږي هغه لارښوونې او هدایات ترسره کول د سی پی یو په واسطه کېږي. سی پی یو داسې شی دی دا ماته غواړ په کمپیوټر یا په لپټاپ کمپیوټر کې د دې شکل د سی پی یو دی که نه د حافظاتو. 14م موضوع دریم درس د ذخیره کولو آلې یا اسباب سټوریج ډیوایس. د ذخیره کولو آلې یعنې سټوریج ډیوایس د کمپیوټر مهمې برخې دي کومې چې پروسس کولو نه مخکې او وروسته د معلوماتو یا لارښوونو د ذخیره کولو لپاره کارول کېږي. هغه په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې ته یې لومړنۍ یا موقته یا لومړنۍ ذخیره یعنې پرایمري سټوریج لکه ریم او بلې ته یې د دویمې یعنې سیکنډري سټوریج ویل کېږي لکه هارډ ډیسک ډرایو. مثال یو پرایمري سټوریج هغه کې بیا ښه وضح کړی دی. اول موقته یا لومړنۍ ذخیره یعنې پرایمري سټوریج په دوو برخو ویشل شوی دی چې یوې ته یې ریم او بلې ته یې رام ویل کېږي. ریم یعنې ریم څه ته ویل کېږي ریم دا شارټکټ دی آر منه رینډم ای منه اکسس ام منه میموري یعنې هغه ذخیره ده چې په هغه کې معلومات د موقت وخت لپاره ساتل کېږي. لکه کمپیوټر یوه دایمي ذخیره لري او موقته ذخیره یې ریم دی. کوم معلومات چې په کمپیوټر کې ولیکل تر څو پورې چې دا معلوماتو سیو کړي نه وي یعنې ساتلي دې نه وي سیو بټن وهلی نه وي دا هغه معلومات په ریم کې پروته وي. خو که هر کله کمپیوټر تو په ریم کې پروته وي سیو کړي نه وي کمپیوټر درې بند شولو چارج یې ختم کړلو برق په لړلو هر یو مشکلات پکې رامنځته شول نو دا کمپیوټر بند شو بېرته د بیا شروع کړو دا معلومات د منځه شي او که چېرته د سیو کړل ودې ځل دا بیا هارډ ډیسک ته شي دا کمپیوټر بند شولو یا خارب شو هر څه مشکلات پکې ولرل چې بېرته کمپیوټر بیا روښانه شي ته بېرته هغه معلومات بیا خلاصولی شي. هر هغه معلومات چې په ریم کې ساتل کېږي لاندې ته وایم دا موقت دي. کمپیوټر بند شو کمپیوټر خراب بېرته روښانه کار ته یې منځه وړ وي چې سیو کړي نه وي. دویم رام آر منه دویم رام آر منه رینډم اونلی ام منه میموري. هغه ذخیره ده چې په هغه کې معلومات د کمپنۍ لخوا د خاصو ماشینونو په واسطه په دایمي ډول ساتل شوي لکه فرمویر وایس او داسې نور. د مخت خبره مې ته وکړه چې دا په خپله چې دی دا رام دا خپله هغه سافټویرونه دي چې کومې د کمپنۍ له خوا په کمپیوټر کې نصب شوي وي خرابېږي مثال په وینډوز په کول استعمال نه شي او پروګرام انسټال کېږي نه ډیلیټ کېږي نه د خاص ماشینونو په ځای هغه پکې ساتل شوي په دایمي ډول سره. دا لکه په دغه موقته لومړنۍ ذخیره کې دا په دوه قسمه دي چې ریم دی بل رام دی. ریم کې موقته ډیټا ساتل کېږي د کمپیوټر په ګول کېدلو سره کمپیوټر بند کولو ته هر څه یې منځه ځي چې تر څو پورې سیو کړي نه وي. بل رام دی چې رام په د کمپنۍ لخوا هغه سافټویرونه پکې نصب شوي وي چې ډیلیټ کېږي نه انسټال کېږي نه د منځه ځي نه او لکه ګرافیک شولو
او به یو شول فرامویر او داسې نور شول. دا هغه چې دي دا د دایمي ډول چې د دایمي ډول میمورۍ دي کمپیوټر دپاره. دویم دوهمي یعنې سیکنډري ذخیره. سیکنډري ذخیره د کمپیوټر سیکنډري ذخیره چې ده که نه هغه ذخیره ته ویل کېږي چې په هغه کې معلومات په دایمي ډول ساتل کېږي لکه هارډ ډیسک، فلپي ډیسک، سی ډي، ډي وي ډي او داسې نور. مثال په دغه کې د معلومات په دایمي ډول کې د فلپي ډیسک په کمپیوټر کې دغه یو قسم د فلپي ډیسک اوس د مخ د ډیسکټاپ کمپیوټر کې بدلل د وړوکی کوچنی غوندې یو ډیسک دی چې لکه میموري چې کمپیوټر ته وصل کوي داسې ورچولی کېږي. داسې وړې سیډۍ هم دي چې دا فلپي ډیسک استعمالېږي. فلپي ډیسک د سی ډي او ډي وي ډي دا په خپله چې دي دا دایمي هغه دي که نه چې کوم معلومات پکې اوس په سی ډي د معلومات که نه هر وخت چې کمپیوټر سره ته سی ډي ورچوې معلومات پکې وي نه ویروس وي نه خرابېږي نه منځته ځي. دا چې دي دا دایمي هغه دي میموري ځکه چې دا کوم معلومات څخه شوي ډیلیټ کولی کولی شي خو مګر معلومات په دایمي ډول اخیستل شوي وي هغه تو پر اپشنل دي. مثال که ډیلیټ کوي ډیلیټ کولی شي، که فارمټ کولی شي اوس یو اس بي فارمټ کولی شي، که نه یې فارمټ کوي ما یې فارمټ کولی شي. نور نن د درس په دې ځای بس وي.